یو سړی دنیا کې تیر شوی طالبانو هغه نومیږي چې د دې قانون یې جوړ کړی دی د لامبو بازۍ قانون چې چا جوړ کړی ده داسې ښه نوم یې ده راپو یاد به سي طالبانو ورونو ارخمیدس طالبانو یو سړی دنیا کې تیر شوی ارخمیدس دې ته قاعده د ارخمیدس وایي ارخمیدس یوه قاعده جوړه کړله چې ولې بعضې جسمونه اوبه ډوبوي بعضې نه ډوبوي بعضې په سر باندې ولاړي ولې دې ته قاعده جوړه کړه طالبانو دا مشهوره قاعده ده قاعده د ارخمیدس ورته وایي دا د اوبو دپاره ځان ته قاعده ده نننۍ دنیا طالبانو په دې قاعده کې دومره پرمختګ وکړ چې د امریکایانو ټولو نه لویه بیړۍ طالبانو منځني ختیځ کې ولاړه ده په لکونو بمونه پکې دي او ایران ته غورېږي طالبانو ډوبېږي نه تېر نه د دې نه هم خطر نه لري که هغوی په دا پرمختللو توغندۍ وي دوی بېرته دفاعي سیستم پکې لري دا زوی یې مړ کړي دا څومره خطرناکه بیړۍ ده دی دلته لګیا ده پکې که نه دوه بیړۍ څومره وخت مخکې زه جلابات ته تللې مې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته راتلم دوه کښتۍ داسې کونه په کونه سره تړلې وې د موږ موټر یې پکې راپورې ویستې که نه دغسې سره تړلې وې دوه کښتۍ په دې کې دنیا دومره پرمختګ کړی ده بیړۍ دی بیخي لري نه تر اوسه څه فکر وکړه نو چې دنیا څومره نو د ارخمیدس د قاعدې یوه خبر درته کوم طالبانو ورونو یو جسم راواخله یو جسم د هغې چې څومره د دې د حجم طولن و عرضن و عمقن د دې د حجم سره طالبانو هم دغومره اوبه راواخله سره ویې تله که اوبه پې درندې شوې طالبانو بیا دا شی د اوبو په سر باندې درېږي ډوبوي نه د اوبو په سر درېږي ډوبوي نه مثلا ټوپ راواخله طالبانو ټوپ خو پېژنئ یو ټوپ راواخله طالبانو ورونو د همدغې د حجم قدر ته طولن و عرضن دغومره اوبه راواخله چې همدغومره یعنې داسې فرض کړه ته دا اوبه لکه د ټوپ خو ډبال ده که نه ډک د له هوا نه همدغومره اوبه راواخله بیا یې وتله طالبانو چې اوبه درندېږي که ټوپ اوبه درندېږي نو دا شی اوبه نه ډوبوي او یو شی راواخله طالبانو ورونو همدا شی راواخله له هغه سره یې وتله له اوبو سره دا کتاب چې اوبو ته واچې ډوبوي که په سر یې درېږي سم جواب وکوئ ډوبوي که نه ګوګوګانو ډوبوي طالبانو ورونو همدغومره اوبه راواخله همدومره یې چې طول وي همدومره یې عرض وي همدومره عمق دا اوبه راواخله همدومره طالبانو له دې سره یې وتله اوبه درندېږي که کتاب اوبه درندېږي کتاب درندېږي رښتیا کتاب وزن ډېر ده پې باندې طالبانو یا داسې یو کلک شی راواخلئ چې د مثال ښه درته واضح کړم موبایل راواخلئ طالبانو ورونو دا چې اوبو کې واچې ډوبېږي که نه ځکه قانون خو داسې وو چې هغه شی راواخله له اوبو د هغه چې څومره حجم ده د هغه حجم که درته اوبه راواخله که اوبه درندې شوې بیا شی نه ډوبوي که شی دروند شو اوس دا موبایل راواخله همدومره طالبانو د همده د حجم که درته اوبه راواخلې پلاستیک کې واچوه داسې پلاستیک جوړ کړه چې همدومره یې اوږدوالی همدومره یې عرض همدومره یې اوبو نه ډکه بیا سره وتله دا درندېږي طالبانو که اوبه دا نه اوبه ډوبوي که مساوي طالبانو یې اوبو په سر باندې درېږي ټول حیوانات طالبانو خلقتا لامبو زده ده غیر له انسان نه انسان به فطري نه ده زده طالبانو دی به اقتصادي زده کوي ولې دې کې هم د الله یو راز ده د ټولو حیواناتو سرونه سپک دي طالبانو ورونو کله چې اوبو کې روان وي سر یې جګ نیولي سر یې سپک وي طالبانو ورونو د هغوی فطري لامبو زده ده او انسان چې د سر یې دروند ده په نسبت سره نورو حیواناتو ده د انسان سر ډېر دروند ده دا قاعده چې ورته کې چې قاعده مې د ارخمیدس درته ویلې د انسان سر راواخله همدومره که درته اوبه ورسره راواخله چې ویې تلې سر درندېږي نو چې دروند شو طالبانو ورونو نو چې انسان اوبو ته لامبو زده نه وي نو د سر ترتیږي نو خو چې سر ترتیږ نو مړ ده که نه نور حیواناتو چې سر راواخلې د هغوی سر راواخله طالبانو همدغومره اوبو سره چې وتلې طالبانو ورونو څوک هغه ده اوبه ترې درندېږي د هغه سر دومره ډېر یو څه سپک ده ځکه مازغه ډېر نشته پکې ده لکه د انسان غوندې دروند نه ده سر یې غټ ده طالبانو نو دې قاعدې ولې وایي هر حیوان طالبانو ورونو غیر د انسان هغوی چې اوبو کې روان وي سر یې ګوره جګ نیولی داسې وګورئ داسې اوبو کې بیا پورې وتلی سي لامبو یې زده ده نو انسان به اقتصادي زده کوي فطري نه ده وعليها او د ارخمیدس طالبانو بیا د قاعده څنګه پیدا کړې ده په دې باندې بیا بحثونه دي وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا ولغدلي چې کافر دي من قومه نو قوم د نوح علیه السلام نه چې ویلې ما هذا الا بشر مثلكم يريد اراده لري ان يتفضل عليكم چې ځان بهتره کی پتا ولو شاء الله قد الله خوکوي لانزل ملائکه الله بنزل کړي وي ملائکه ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين موږ نه دی اورېدلي په پلرونو اولینو کې دغسې خبر طالبانو علما وایي و زمانه کې چې کله چاته حق راوړې نو بعضې هغه خلک چې د حق مخه نیسي څه وایي ای خلکو نوي ملیان راوتلي تاسې پلارو نیکه دا خبرې اورېدلې وي نه نه مې اورېدلې خلک خو نه یې دي زده چې زدي نه نه مې اوري ودرې ده چې دا نوي ملا نوي د وادیت خبرې راوړي دي که نه نوي خبرې نه وي طالبانو ورونو هغه دین وي خو بدعتونو رواجونو طالبانو هغه دین د خاورو لاندې کړي دا بدعتونه یې په سر باندې ولاړ وي خبر باندې پوه شولئ که نه دا بدعتونه یې په سر باندې درېدلي علامه مجدد الفساني وایي هر بدعت حسنه رافع د سنت ده صحیح ده ته به وایې چې بدعت حسنه ده زه صحیح ده سره وبېمنم خو دا بدعت حسنه د سنت ځای نیولی د چا ځای نیولی سنت یې لاندې کړی دی په سر باندې ولاړ نو چې بدعت په سر وي طالبانو ښه ده که سنت
نو هغه نوي شیان نوي طالبانو په دین کې نوي شیان په دین کې نه وي د دین شیان وي خو رواجونه هغه د خاورو لاندې کړي دي تاسو چې ګورئ طالبانو په دې ټولنو کې څومره ډېر شیان سره الله مو علما ته طالبانو ورونو نو په ټولنه کې دې ته هم ډېر فکر کوي چې رواجونه له منځه وي ابل ورمانه چا پوښتنه وکړي موږ وطن کې دا عادت سړی سفر ته ځي قرآن شریف د سجدي ګونی سلام دي تر نه باسي قرآن په دې لپاره نه ده ټول عمر په تبرکاتو چې همدغه کلي کې ته پوښتنه وکړي چې څومره خلک ماهرین د قرآن ستا یو بم نه طالبانو نو تبرکات هم ډېر ته شروع کړي قرآن په دې لپاره نازل شوی ان هو الا رجل به جنة نددا مگر یو سړی دا په د باندې لیونتوب فتربصوا حتى حين انتظار کوي دتا تر خپل زمانه پورې چې به مړ شي تر خلاص بسي خلاصي کوي نه طالبانو الله عز وجل چې انسانان انبيار اوليږي دای چې ورغه فکر وشیندي طالبانو هغه فکر بیا ټیټ شي طالبان ویل چې دای به مړ شي نو علي سلامتی به خلاصيږي نه یو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته دوی څومره چرونه جوړ کړو هغه فکر وشیندي طالبان فکر مړ کیږي نه ګور انسانان چې فکری کارو کې طالبان هغه فکری کارونه مړ کیږي نه ما مخکې تاسو ته ویلو د افغانستان یو سړی تر سوي سید جمال الدین الافغان دلته چې انګلیسي استعمار یو انګلیسي استعمار چې ماته خوړلې و د امیر شرعي خان زمانہ کې دی دلته د طالبانو بچانو د سړی تحمل نه کړی او دلته تخم وشینده په هند په پاکستان په دې ځایونو کې په افریقا په مصر کې د جهاد تخمونه وشینده لغه تخمونه تر اوسه نه دي ګول طالبان د حماس مجاهدین هم د طالبانو دي د تخم ځکه د سید قطب او محمد قطب دا ابن عبدهو دا ټول طالبانو د شاګردان دي دا بیرته په اخوانیزم کې طالبانو د دوی د شاګردان دي طالبانو تخم لږ نه رسیدل سوی الله دې ګل کوي طالبانو دا فکرونه د جهاد الله نه ورته طالبانو ورونه ابن خلدون سره رحمه الله د طالبانو په مقدمه ځکه د کتاب د اجتماعیات کتاب دا د خپل کتاب کې لیکي ابن خلدون حکومت هم طالبانو مړ کیږي یو خو د حکومت فطری عمر دا یو سل شل کال طالبانو حکومت نه مړ کیږي خو ته به کوشش کوي چې سرطان درنه وننيسي توغکای مرض درنه وننيسي تبه وننيسي کورونا درنه وننيسي کې درنه ونیو بیا په 2 کلنې 15 کلنې 10 کلنې کې د حکومت مړ کیږي امراض ته درکې کوم مرزونه دي چې حکومت لږه مرض نه مړ کیږي طالبانو ورنو دا چې اوس موږ ځکه طالبانو به موږ حکومت به سل شل کال عمر کوي نه کوي خو دې موږ غز ځنه یې ورته وایي هغه ویروسونه هغه تبه هغه مرزونه دواوی مزدنی هغه مرض رانه ونیسي درته چپاش والله دې موږ حکومت د فطری عمر نم ډیر عمر ورکي طالبانو د مریم علی السلام له عیسی علی السلام نه بغیر بل زوی وکنو نو لکه دی واده نو کړی طالبانو تر اخره پورې عیسی علی السلام چې دا د مسلمانانو رایه دا د مریم بل زوی نه درلود او نصرانیان وایي چې بل زوی وو دلته طالبانو د انجیل نه نقلیات کړي د روح المانی له انجیل نه نقلیات کړي دي دی وایي چې نور زمنی ول واویناهما الى الربوه واویناهما دویتم پناور کړلا الى الربوه تابع طالبانو بادشاہ سیو د عیسی علی السلام او د مریم سره ورانه سواله دا یو معجزه وا د طالبانو عادت وی چې کله په ټولنه کې یو سړی د علمي کمالات برخمن سي طالبانو ورونو حکومتونه نشي برداشت کولای ښه شاهجهان کله چې هغه تراغ لاهور ته نو لاهور کې یو عالمو خلک په باندې راټول ول شخرش په باندې شاهجهان ورته ویلي و یاره چې حج ته تللی وي خدا او پیسې به زه درکم حج ته لاړ شه اصلي مطلب دا و طالبانو یې د دې بادشاهي لاندې داسې یو څوک چې دی وایي چې په ما دې خلک راټول وي که نه په ملا دې نه یې راټول په عالم دا طالبانو حکومتونه نشي برداشت کولی داسې یو څوک چې خلک پرې باندې راټولېږي کوشش کوي طالبانو چې غږ یې ګول کړي د دې په خاطر باندې چې بیا یې مونږ خبره نه مني چې وایي نه منله بیا مونږ سره په ټکار کې راځي طالبانو دا ټول عمر د بادشاهانو عادتونه دي واویناهما الى الربوه دوی ته مو پناه ورکړه الى الربوه ربوه طالبانو ورونو جګ مځکه یا ربوه و طالبانو اصل کې جګ مځکه ته دوی دواړو ته بیا پناه ورکړه مهاجر سول ربوه ته لاړل دا ربوه چیرې و طالبانو ورونو یا دا ربوه دمشق دا اوسنۍ دمشق ورته وي یا رمله و طالبانو رام الله ورته وي دی فلسطین کې ولایت رمله ورته وي یا سیدار طالبانو دا بیت المقدس دا ربوه طالبانو اسلام یو دین ده کنه نن طالبانو مسلمانانو ټوټک به اره ډاله طالبانو لبل ډاله سره خپل ډاله سره خوشاله ده به طالبانو مذهبونه په خپل منځ کې ټوټک کړل حنفیت په 15 برخو باندې به طالبانو په د خپل لغه کې ډالو کې طالبانو په ډالو سره تقسیم کړل نو دوی دلته خپل منځ کې مصروف دي عام اسلام ته هیڅ کار نه کوي مثلا دلته دوه ډلې انسانان دي افغانستان کې یو بریلوي مشربه خلک دي یو طالبانو دیوبندي مسلک خلک دي خپل منځ کې سره وهل کوي دوی وایي چې هغه دای چپاکه مغه وي زدای چپاکه حکومت کې هغه سره راپورته کې هغه مولان دی وي چې دار چپاکه وي چې دار چپاکه کنه سی په دې باندې زو دغه علما ټول تمرکز طالبانو په دې باندې را کدا علما طالبانو خپل منځ کې جوړ وای او په دې فکر کړی وي چې وړي موږ تاسو منځ کې خبرې دي بس صرف غړي کې موږ چې موږ تاسو منځ کې نو ډېری خبرې سره ځان قبوریان مکه وای ما لې چیرته ویني په ځان باندې کنه سي ورته بيخي سجدي ورته کوي رب ته سجدي کوي څو نوري خبرې دي چې سره تیر طالبانو دي موږ تاسو قوت با دلته نه استعمالي کی طالبانو بیا به دغه علما قوت امت پر راپورته کیدل کیږي اوس امت هم دلته کړي چې نعمت چاته ویل کیږي نو کافرو باندې الله چې کوم
هغه کوي دې ته نعمت ویل کېږي که نه. یعنې لنډې دا طالبانو یوه خبر ده، نعمت دې ته ویل کېږي چې نه به دنیوي ضرر په هغه کې وي او نه به اخروي ضرر پکې وي، دې ته نعمت وي. نو کافرو باندې الله چې څومره انعامات کړي دې ته نعمت نه ویل کېږي. لکه دنیا کې خو صحیح ده، ګټه یې د آخرت کې به د همدې تاوان. اما صحیح خبر دا د طالبانو نعمت دې ته ویل کېږي هر هغه نرم شی چې د سړي د زندګي پې نرمېږي او اسانه کېږي، دا نعمت. اتي که ضرر وي که ګټې پکې طالبانو په دنیا دا صحیح ده. د کافرانو باندې الله چې کوم هغه کړي دا ټول انعامات دي.